شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. خوږو اوریدونکو السلام علیکم. که چیرې په یو ټولګي کې د زده کوونکو عمرونه یو له بل سره ډیر توپیر ولري نو په داسې حالاتو کې ښوونکي کومې لارې چارې وکاروي څو د کم او ډیر عمر لرونکي ماشومان دواړه له لوست څخه ګټه واخلي؟ د همدې موضوع د شاربلو لپاره زه عبدالواسع قانع او زما ملګری د افروز ځیرک د نیکو هیلو سره ستاسو په خدمت کې یو. د همدې موضوع په اړه مو له یو کارپوه سره مرکه کړې. تفاوت دا دی چې وکلن ماشوم د انکشاف په هغه مرحله کې قرار نه لري لکه هغه ماشوم چې لس کلن دی. د ښوونې او روزنې د وزارت له یو مامور سره هم غږېدلي یو. کله چې دوی بیا مراجعه وکړه مکتبو ته دغه 3 کټګورۍ شاګردان په دې صنف کې پیدا شول. قدرمنو اوریدونکو، کله چې په ټولګي کې د زده کوونکو شمیر ډیر وي نو طبیعي ده چې زده کوونکي د ذهني او جسمي استعدادونو له مخې هم سره توپیر لري چې دا پخپله په تدریس کې یوه لویه ستونزه ده. د ماشومانو ذهني او جسمي وده یعنی د فکر، سوچ او خبرو کولو وړتیا د هغوی له عمرونو سره مستقیما متناسبه ده او دغه تناسب ساتل په ځانګړي ډول د ښوونځي د عمر یعنی 6 کلنۍ نه تر 12 کلنۍ پورې ډیر مهم دي. د بیلګې په توګه د وړو زده کوونکو د خبرو کولو او فکر کولو وړتیا د لویو زده کوونکو په پرتله ډیره کمزوري وي. او دا خو طبیعي خبره ده، هغه کار چې لوی ماشومان یې کولی شي واړه ماشومان هغه نشي کولی. په دې برسیره د عمر او تجربو اندازه هم یو له بله سره تړاو لري. لویان له ډیرو شیانو سره بلد دي او ډیر شیان یې لیدلي دي او واړه ماشومان د هغوی په څیر له ډیرو شیانو سره بلدتیا نه لري. ښوونکي باید د تدریس پر مهال هغه توپیرونه په پام کې ولري چې د بیلابیلو عمرونو لرونکي زده کوونکي له هغه څخه کار واخیستلی شي. خو دا چې د زده کوونکو د عمرونو توپیرونه ښوونکی څرنګه په پام کې ونیسي او څنګه ښه ګټه ترې واخلي په اړه به د ښوونکو د روزنې د یوه تن ټرینر ښاغلي محمد حسین حازم مرکې ته غوږ شو. حازم صاحب، تاسو د عمرونو او ښوونې ترمنځ اړیکې څنګه ارزوئ؟ که چیرې په یو ځای کې په یو صنف کې په یو ټولګي کې د مختلفو عمرونو زده کوونکي الته سبقان ووایي، د مثال په توګه 7 کلن، 8 کلن، 9 کلن او 10 کلن، دا زموږ په ټولنه کې معمولا دغسې صنفونه موږ ډیر لرو. تفاوت دا دی چې 7 کلن ماشوم د انکشاف په هغه مرحله کې قرار نه لري لکه هغه ماشوم چې 10 کلن دی. ځکه 10 کلنۍ داسې عمر دی چې 3 کاله تر 7 کلن دی په هر شي کې پیاوړی سوی دی. د پړاوونو د ودې یا د مراحلو د انکشاف عمومي بڼه یا شکل څه معنا لري؟ د انکشاف مراحل په عمومي توګه موږ کولی شو داسې ووایو چې انکشاف خپله یا وده چې په ماشومانو کې البته د روانشناسۍ یا د ارواپېژندنې د علم د نظره په مختلفو پړاوونو یا مرحلو ویشل سوی دي. موږ هغه مرحله تر څېړنې لاندې نیسو چې تربیتي روانشناسي پر هغه باندې ډېر ټینګار کوي. هغه عمر 6 کلنۍ او 7 کلنۍ دی چې ماشوم خبرې کولی سي، لوستلی سي، زده کړه کولی سي، اواز یې کار کوي، لیدلی سي، د پوښتنو په مقابل کې مناسب او صحیح ځوابونه ویلی سي. ستاسو په نظر د دې ستونزې د اوارۍ لاره کومه ده؟ ښوونکي کولی سي بېلابېلو تمرینونو څخه د بېلابېلو سویه یا عمرونو د ماشومانو دپاره عملي کاندي او سربیره پر هغه خپل درسي پلان او ورځنی فعالیتونه داسې عیار کړي چې د مختلفو عمرونو شاګردان زده کړه وکولی سي، مشابهتونه رامنځته سي. هغه ماشومان چې عمرونه یې په 7 کلنۍ، 8 کلنۍ، 9 کلنۍ او 10 کلنۍ باندې وي، د دغو ګروپو دپاره داسې د فعالیت زمینه په ټولګي کې مساعده کړي چې زده کوونکي وکولی سي په یو وخت کې ټوله زده کړي. ښوونکي څنګه کولی شي د بېلابېلو عمرونو زده کوونکي په زده کړه کې ورګډ کړي؟ ښوونکي کولی سي د بېلابېلو روشونو یا میتودونو څخه کار واخلي چې په هغه میتودو کې دوی کولی سي چې د جوړیز فعالیت چې د 2 تنو نظریات یا همکارانه زده کړه ده، یا کولی سي د ګروپي روشونو څخه کار واخلي، یا هم دا چې د عملي کارونو څخه په غټو ګروپو کې یا په کوچنیو ګروپو کې کار واخلي. د مختلفو هغو روشونو څخه کوم چې د زده کوونکو دپاره په زړه پورې وي کار واخلي. د ښاغلي استاد محمد حسین حازم مرکه مو واورېده. د نوموړي په وینا د بېلابېلو عمرونو لرونکي زده کوونکي د تدریس او زده کړې بېلابېلې لارې او طریقې غواړي او دا د ښوونکي تر پلان پورې اړه لري چې ښوونکي ښایي منظم درسي پلان او درسي مواد ولري کوم چې د بېلابېلو عمرونو لرونکو زده کوونکو د پوهې وړتیا پکې په پام کې نیول شوي وي.
د خپرونې په دې برخه کې به د ښوونې او روزنې وزارت د لومړنیو تدریساتو ریاست د مسلکي او علمي غړي ښاغلي الحاج عبدالکریم قادر مرکه واورو. ستاسو په اند د دې لامل څه دی چې په ټولګي کې د بیلابیلو عمرونو لرونکي زده کوونکي لیدل کیږي؟ تنظیمي جنګونه باعث د دې شوي چې د خلکو کروندې او باغونه له منځه لاړ شي، مدرسې او مکاتب له منځه لاړ شي، معلم او شاګرد او ټول کور و کورنۍ آواره او پراګنده او د خپلو محالاتو منطقونه باید کډه وکړي. 3 کټګوري شاګردان موږ ته دا جنګونه را پرېښودل. یو نورمال شاګردان دي چې هغوی په سیستماتیک ډول سره وکولی شو چې خپل تعلیمات مخکې بوځي، او یو نیمه نورمال شاګردان دي چې دوی رسمي مکتبونه یې ونه لوستل مګر په ځینو کورسونو کې دوی سبقونه ویل، او ځینې دي چې بیا د ځینو اقتصادي مشکلاتو په حساب باندې د بې سرپرستۍ او بې کسۍ له درکه دوی رسمي مکتبونه هم تعقیب نه کړل او خصوصي هم ترې نه پاتې شول، چې دا د سن له نګاه نه، د عمر له نګاه نه او د تعلیم و تربیې او د اسلامي نګاه نه فوق العاده تفاوت لري. د بیلابیلو عمرونو لرونکي زده کوونکي په ټولګي کې کومې ستونزې رامنځته کوي؟ په هر ټولګي کې چې داسې تفاوتونه او داسې توپیرونه موجود وي چې هم د کاراکتر له نګاه نه، هم د روان له نګاه نه، هم د جسم وجود او د خصلتونو نگاه نه تفاوتونه موجود وي، حتما ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې قوي شاګردان چې جسمن وده کړې ده هغوی جرأت هم لري، شجاعت هم لري او تیزوالی هم لري، او په دې نورو وړو شاګردانو باندې او ماشومانو باندې دوی یو څه اثرات هم غورځوي او درسي برداشت هم کولی شي، مګر د دې په څنګ کې هغه واړه ماشومان چې سن کم دي یا مطابق د مکتب دي هغوی خو بیا د دوی نه په ډار او په طرز کې قرار لري او دوی جرأت بیا د سوال جواب هم نه لري، دوی برداشت جملو د متن محتوا د کتابونو هم نه لري. نو په دې لحاظ دا یو لوی مشکل ده چې معلم نشي کولی چې په یو وخت کې 3 کټګوریو کسانو ته درس په یو رقم کې ورسولی شي. ستاسو په اند د دې ستونزې د هوارۍ لپاره کوم تدابیر موجود دي او په دې هکله مو ښوونکو ته وړاندیز څه دی؟ دوی باید دا متفاوت شاګردان په ګروپونو او په کټګوریو تقسیم کړي، تر دې چې دوی وکولی شي چې په آزاده توګه او په ډاډه زړه باندې د خپل پروګرامونه او درسونه زده کړي، حتی که امکان ولري په صنفونو کې سره جدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د ښاغلي الحاج عبدالکریم قادر په مرکه کې مو واورېدل چې د دې ټولو ستونزو لامل په افغانانو تپل شوې خپل منځي جګړې دي. د دې جګړو یو دروند ګزار چې زموږ د ټولنې ډېر وګړي ځپلي دي د ښوونې او روزنې څخه د ماشومانو او ځوانانو بیرته پاتې کېدل دي. ځیرک صاحب، زه غواړم ستاسو په ملتیا درنو ښوونکو ته د همدې ستونزې د اواري یو دوې لارې په ګوته کړم. مهرباني وکړئ قانع ورور. لومړی، ښوونکي کولی شي په ځینو حالاتو کې د مختلفو عمرونو لرونکي زده کوونکي په ډلو وویشي او دوی ته د دوی د ذهني او جسمي وړتیاو سره سمې دندې ورکړي. او دوهم دا چې په ځینو وختونو کې ښوونکي کولی شي لوی زده کوونکي د ډلو استازي وټاکي څو هغوی بیا په ډلهییزو کارونو کې له کوچنیو ماشومانو سره مرسته او هغوی ته لارښوونه وکړي. او دغه راز ځینې لوی زده کوونکي باید د سویې د ازموینې ورکولو ته وهڅوي. ښه، اوس به د کابل ښار د حبیبي د لیسې د یو تکړه ښوونکي ښاغلي سردار نظیف مل مرکه واورو. بیخي سمه ده، له اوریدونکو سره به یې یو ځای واورو. ښاغلی سردار نظیف مل صاحب، آیا تاسو په ټولګي کې داسې زده کوونکي لرئ چې بیلابیل عمرونه ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په هر ښوونځي او ټولګي کې داسې زده کوونکي شته، خصوصا په داسې حساسو شرایطو کې چې زموږ شاګردان فعلا د مهاجرت ستونزې لیدلې دي او د تعلیم تربیې د رهنمایي سره سم موږ هغه تعلیم لاندې نیسو او هغه فعلا موږ په ټولګي کې منظم کړي دي. ښه، دا راته ویلی شئ چې تاسو د بیلابیل عمر لرونکو زده کوونکو سره د تدریس په لړ کې له کوم ډول ستونزو سره مخ یې؟ دا ضروري او حتمي خبره ده چې په هر ټولګي کې داسې شاګردان چې د مختلفو عمرونو خاوندان دي لیدل کیږي، چې دا عمل نه یوازې اخلاقي او تهذیبي ستونزې را د مخه کوي بلکې د تدریس پروسې ته هم ضرر رسوي. ښه، نو دا راته ووایئ چې دا ډول ستونزې څرنګه هواروئ؟ زموږ په نظر باید کوچني زده کوونکي له لویانو نه بیل کېنول شي او دا باید د ادارې لخوا تنظیم شي، د سرمعلمیت لخوا تنظیم شي تر څو دغه ستونزه حل شي.
تاسو د تدریس په ترڅ کې هغو زده کوونکو ته چې مختلف عمرونه لري څرنګه ګډون ورکوئ؟ هغه زده کوونکي چې مختلف عمرونه لري او د عمر له مخې متفاوت وي، امکان لري هغه زده کوونکي چې عمر یې زیات وي نسبتا هغه زده کوونکو ته چې عمر یې کم وي کن او تنبل وي. د دې په خاطر چې د استاد تدریس او د درس نتیجه ګیري مثبته او ښه وي او د ښوونکي او زده کوونکو د قناعت وړ وي، باید پورته ذکر شوي شاګردان په وړو وړو ټولګیو یا ګروپونو تقسیم شي تر څو چې کن او تنبل شاګردان د لایقو شاګردانو څخه په استفاده حقلا 50% یا د هغه څخه زیات مثبته نتیجه واخلي. که مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې هغه زده کوونکي چې عمرونه یې د نورو زده کوونکو په پرتله ډیر دي یا لوی ماشومان دي د خپلو نورو ټولګیوالو سره څرنګه اړیکې لري؟ هغه هلکان چې نسبت عمرونه یې ډیر دي په خپلو منځو کې سره نږدې اړیکې لري او کم عمر هلکان په خپلو منځو کې سره نږدې اړیکې لري. په ښوونځي کې هر ګروپ د خپلو همزولو سره خپله رابطه ټینګه ساتي، که په درس کې وي او که په لوبو کې. له ښاغلي نظیف مل څخه مو واورېدل چې د بېلابېلو عمرونو لرونکي زده کوونکي د تدریس لپاره یوه ستونزه رامنځته کوي، خو د دې ستونزې د اوارې لپاره اړینه ښکاري څو لوی ماشومان د کمکویو ماشومانو سره یو ځای کړل شي څو له هغوی سره مرسته وکړي. یادونه کوو چې زموږ د راتلونکي اونۍ خپرونه د ډلهییز کار په اړه ده. سبانۍ خپرونه مو د ژبنیو مهارتونو د زده کولو لپاره په ډلو باندې د زده کوونکو د ویشلو په اړه ده. اورېدل یې مه هېروئ. قدرمنو ښوونکو، هیله ده چې د خپرونې په اړه دغو پوښتنو ته ځواب ومومئ. لومړی، نننۍ خپرونه د څه په اړه وه؟ دوهم، په دې خپرونه کې اساسي ټکي کوم وه؟ او دریم دا چې په خپرونه کې مو کوم بېلابېل غږونه واورېدل. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لوی او ځواکمن خدای سپارو. خوښ او بریالي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په خوشو، نشو چې پوه شو، نشو چې پوه شو، هغه چې پوه شو د خدای په خوشو،